السلام علیکم ملګرو. نن بند خوشدل خان ته راغلی یو. 3 ورځې مخکې د مولانا صاحب واده ولو نو نن مې دی راوباسي مال راځه یاره بند خوشدل خان چکر ول کوټې صدا شمس الله هم راغلی دی زموږ میلمه دی نو سړی چکر به دی خواته و انو ډېر به خواستې مې راوباسي د خوراکي د واده ویډیو مې جوړه کړې دی اوس نه دی په خبره ویډیو په ما دغه راړولې ویډیو ولې چې راسه ډیلیټ شوی قسمت خراب دی د واده ویډیو ډیلیټ شوی دی ما ولې چې دغه راړولې ډیلیټ شوی یو نسته ولا کیسه ما ویډیو جوړولې سزګی نو کې بس دماغ مې نو ورسره وس دی سوای وس ته یاران سوای وس یاران د زغه وای چې ورته چې کوم فاس کوي چې ویډیو راواسو تصویرونه واسو هغه بل تصویران لاسته د ډرون ویډیو استا نو دی بل دا راستا قسمت وسبه ډرون ویډیو استا ډرون ویډیو شمس الله غته سکی وای دا بند خوشدل خان د ششتوالي باره کې ته سوای دې کې بالکل د ویم ځای نست څنګه دی ډېر خوندور نه په دا نور ایریا کې دا کیسه زګی ستا یاره دلته خو دی په نږدې ایریا کې خو نسته ډېر د خوند ځای دی ډېر خوندور ځای دی دا ډېر خوندور په دغه بند سیدی جوړ کړی ما انګریزانو په دور کې جوړ شوی دی بیا دغه بعد د پښتونخوا بسنګ دا کیسه زګی نه دی جوړ شوی او د داوود سالانکا هغه سو ټیم جوړ کړی هغه پر شوی دی بیا هم دا په هغه کې سمالت کې دی نن د جمعې ورځ ده بس موږ وختي راغلي سوکا رش کېږي نو غجانه څه به وس غجانه په خاورو کې به ساس تا ولې ورته کتل خېټه یې ولګېده مولانا صاحب نن د واده درېیمه ده سړی په درېیمه ورځ دا دی په دغه کې فساد په مصیبت کې دا باندې څه کابل کې نه بس موږ د قسمت دغه سي دیوال د واده ویډیو ډیلیټ شول بس بیا غالي په ساوث واده ویډیو د واده ویډیو سیم خدای سي دی چې با ویډیو راړولې کیمرا سیمو کته لاګي و ویډیو نه وای بس دا ستا قسمت نو خپل قسمت سګلا کاوه او ډیره بده په ساو سره ده تنیش गाड़ी वा नजरिंग में खा करता है هاي كم سكت درتا هاي سكت هاي تير كذا غيس وين انا تبارك دا زي هذا فساوس دا شكا شاته بكور كده شاته زور شاته دقوق بيوثمني بس ولا تقضي بس هذا خپل عرب فرمنش هغه مسرکو کار جوړ ډېر بده فساس la cara,
یا کېږي کریډیټ تا ته درکړم مننه کور ودان راځئ کور ودان هغه راوه ځه درځه بیادر شکر دی ته څنګه ټیټ یې او مولانا ما درته ووایم مال واده دې کړی تا له وجې یا چې نو ویډیو دې هم لاړه موټر هم نن په ساوه شو زموږ د لاسه ته ستړی شو او نو هو بلکل دا دی زه خیر موټر راوخت دی هغه صاحب ډېر ستړی کړی دا چکر په بابوسر ټاپ کې بابوسر ټاپ له موږ وختلو د ګاډۍ موبلیل ختم سوي پوره شپه مې ووهله دا ځوانان یې کور ودان بس دا نو کې راځي په چکر کې دا شان نه هغه چکر خوند نه کوي نو څه شی خدای یو ملګرو کار راپېښ شولو په دا باندې ډېر په بند خوشدلخان کې نه وګرځېدلو بیا هم مولانا ته دا د چکر ورکړي شمس الله څنګه ستا خوند پر واخلي ډېر خوند یې وکړي ماشاءالله اوس هم هغه رقصم ډک دی لکه له مخه سې ډکولو انشاءالله کلونه بعد دي دا به سرو کال هغه رقصم انشاءالله ډک او ماشاءالله اوس ورته وګورئ دومره خوند کوي ما ته خو ډېر دا ډرون کیمره کې دومره خوندور راځي بس دا ویلاګ بس راکې ماته اجازه ده خداحافظ